بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو روغتیا او سوکالۍ په هیله ده زه نن بیا ستاسو په چوپړ کې یم. نن غواړم تاسو ته د 11 ټولګي 9 لوست تشریح کړم چې د دې لوست عنوان دی د ایشیدو ټکي باندې د محلولونو ایشیدو ټکي لوړېدل. یعنی د دې درس نه زموږ موخې چې دي په دې باندې باید پوه شو چې محلول ولې د ایشیدو ټکي لوړیږي، څه باعث د دې کیږي، یعنی کوم میخانیکیت دلته تشریح کیږي، او بل موږ وکولی شو د محلول د ایشیدو ټکي لوړېدلو سوالونه چې موږ ته راځي یا محاسبات چې موږ ته راځي باید حل کولی وشو. په تیر درس کې تاسو د حل شوې مادې په شتون کې د محلل د بړاس فشار لوړېدل یا ټیټېدل وو چې تاسو ته مو تشریح کړي وو. په هغه کې مو مثالونه هم کار کړي وو چې د راولټ رابطې په استفاده موږ محاسبه کولی شل د بړاس فشار. او نن راځو د محلولونو د ایشیدو ټکي لوړېدل ولې په محلول کې چې ایشیدو ټکي لوړېږي او په محلل خالص محلل کې په عادي حالت کې. د مثال په ډول که چیرې موږ په یوه ظرف کې خالصې اوبه ولرو او په بل ظرف کې موږ یو محلول ولرو سودیم کلوراید او اوبه دي. که چیرې موږ دغه اوبو ته تودوخه ورکړو نو موږ ته ثابته شوې چې دی په 100 درجې د سانتیګریډ کې په ایشیدو راځي یعنی جوشیږي. که چیرې موږ دغه محلول ته تودوخه ورکړو نو دی زر نه جوشیږي. په دې دلته د بړاس فشار مثلا دلته 80 وي او دلته 80، دلته کم دی او دلته زیات. دغه فشار د دې سبب کیږي چې 100 ته ورسیږي او دغه 80 تر 100 ته رسیږي. دا ډیره تودوخه غواړي. یعنی موږ ویلی شو چې کوم منحله مواد چې موږ په محلل کې اچوو دا د دې سبب کیږي چې د دوی د ایشیدو ټکی لوړوي او نه یوازې چې لوړیږي او د انجماد ټکي هم ټیټیږي چې هغه وروستنی درس زه به تاسو ته تشریح کوم وروسته انشاءالله. نو دلته ویلی شو چې یو مایع په هغه وخت کې په ایشیدو راځي چې د مایع د ننني فشار یعنی د بړاس فشار د بهر یا د محیط د فشار سره برابر شي. نو په هغه وخت کې دلته مایع په ایشیدو راځي. یعنی که چیرې موږ ووایو چې د اوبو فشار خو د اتموسفیر د فشار نه زیات دی، په دې تاسو ښه پوهیږئ. کله چې د اوبو فشار د حرارت په واسطه د اتموسفیر یا د محیط یا د چاپیریال د فشار سره برابر شي نو په هغه وخت کې اوبه په ایشیدو راځي. د دې محاسبه کولو لپاره موږ فرمول لرو چې دلته تی بی مساوي کیږي د ای ضرب د غلظت او دلته تی بی مساوي کیږي ای ضرب یعنی کولی شو موږ د منحله ماده موږ کولی شو په مولر غلظت او په مولل غلظت باندې هم محاسبه کړو. دلته تی د تودوخې تفاوت موږ ته ښیي، بی بولنګ یعنی د جوش مخفف دی. یعنی دلته بی موږ ویلی شو د محلول د ایشیدو ټکي تفاوت. ای دلته د ایبلوسکوپیک مخفف دی چې هغه یو ثابت عدد دی، هر مایع ځان ته ثابت ایبلوسکوپیک قیمت لري. او سی ام دلته مولریتي غلظت دی او دلته مولل غلظت. دلته غټ ام دی او لاندې
کوچنی دغه دواړه رابطې موږ د غیر الکترولیت محلولونو لپاره لرو او د الکترولیت محلولونو لپاره موږ لیکلی شو چې دلته ټي بي مساوي کیږي آی ای ضرب د مولر غلظت یا دلته ټي بي مساوي کیږي آی ضرب د ایبولوسکوپي قیمت او مولر غلظت. تفاوت د ایشیدو ټکي د محلول آی د وان هوف ظریف دی د وان هوف ظریف ای ایبولوسکوپیک د مایع ایبولوسکوپي قیمت او دا مولر یا پاسې مولر غلظت. که چیرې موږ ته یو سوال راکړل شوی وي چې ستاسې په کتاب کې هم دغه سوال راغلی، زه به مثال سره کار وکړم. که چیرې موږ ولیدل چې هغه منحله ماده چې موږ ته راکړل شوې په محلل چې اوبه دي که غیر الکترولیت وه، د دغه فرمول څخه به استفاده کوو، او که الکترولیت وه یعنې د خپل منځه یې د برېښنا جریان تېرولی شو، نو د دې فرمول څخه به استفاده وکړو. غواړم د دغه فرمولو کې زه تاسو ته یو سوال حل کړم. د کتاب مثال دی. سوال دی ستاسې کتاب کې وایي د ګلوکوز دوه مولره محلول د تودوخې په کومه درجه کې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبولوسکوپي قیمت یې موږ ته راکړی 0.52 دی. یعنې موږ ته غلظت راکړل شوی دی مولر یعنې 2 مولره، او د ایبولوسکوپي قیمت یې موږ ته راکړی 0.52 لیتر ضرب د سانتیګریډ پر مول. دلته موږ نه دلته ټي بي نه ټي 2 یې غوښتی، یعنې دغه نامعلوم دی. موږ په فرمول کې لرو یو خو په دې پوهېږو چې ګلوکوز یو عضوي مرکب دی، په اوبو کې حل کیږي لږ، خو الکترولیت نه دی، یعنې د برېښنا جریان د خپل ځان نه نشي تېرولی. نو په دې خاطر موږ د دغه فرمول څخه ګټه اخلو چې لیکو دلته ټي بي مساوي کیږي ای ضرب د مولر غلظت. موږ ټي بي یا دلته ټي پوهېږو چې که چیرې موږ ټي 2 منفي ټي ولرو، دا مساوي کیږي دلته ټي. دغه قیمت چې دلته موږ لیکلی دغه رابطې په اساس پیدا کیږي، او دغه ټي 2 بیا د دوی نه منفي کیږي. وروستنۍ رابطه ده چې هغه زه تاسو ته کاروم انشاءالله. دلته لیکو چې اول به تفاوت پیدا کړو. دلته ټي بي مساوي کیږي د ایبولوسکوپي قیمت یې دی 0.52 لیتر ضرب د سانتیګریډ پر مول ضرب د مولر غلظت یې څومره دی 2 مولر، یعنې 2 مول پر لیتر. دلته موږ کولی شو چې اختصار یې هم کړو. دغه مول د دې مول سره خلاصیږي، دغه لیتر د ده لیتر سره، نو دلته پاتې کیږي، یعنې دلته ټي بي مساوي کیږي د 1.04 سانتیګریډ. دا تفاوت موږ لاسته راوړو، خو موږ نه تفاوت نه و غوښتی. موږ نه غوښتي وو چې په کوم تودوخه درجه باندې دا په ایشېدو راځي. موږ دغه قیمت دلته پیدا کړو. د دغه رابطې په اساس موږ کولی شو چې دا پیدا کړو. یعنې موږ درلودل چې ټي 2 منفي ټي 1 مساوي کېده د دلته ټي سره. دا زده چون ټي 1 موږ لرو چې 100 درجې سانتیګریډ دی او ټي 2 نامعلوم دی، نو دغه ټي 1 هغه طرف د مساوات بیایم، یعنې ټي 2 مساوي کېږي دلته ټي جمع دا منفي هغه طرف د مساوي جمع کېږي ټي 1. دلته زه قیمت وضع کوم چې
ټي 2 مساوي کیږي د دلتا ټي قیمت څومره وه 1.04 درجې د سانتیګریډ جمع 100 درجې سانتیګریډ مونږ وایو چې اوبه په 100 درجې سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي نو دلته چې دا دواړه جمع کړو ټي 2 مساوي کیږي 1.04 درجې د سانتیګریډ یعنی که چیرې موږ 2 موله د ګلوکوز ولرو دا ګلوکوز محلول د ایشېدو ټکی 1.04 درجې د سانتیګریډ دی دا و یو مثال د غیر الکترولیت محلولونو دپاره یادداشت یې کوئ زه وروسته دلته بل سوال حل کوم دویم سوال دی چې که چیرې 2 موله د خوړو مالګه یا سودیم کلوراید موږ ولرو د محلول به په کوم تودوخې درجه کې په ایشېدو راشي یعنې د محلول غلظت دی 2 موله او د ایبلوسکوپیک قیمت دی غلظت د محلول مولال دی یعنی 2 مولاله دی او ایبلوسکوپیک قیمت دی 0.15 کیلوگرام ضرب د سانتیګریډ درجه پر مول دلته مونږ پوهیږو چې که چیرې مونږ سودیم کلوراید محلول یعنې د مالګې اوبلان محلول ولرو دا مالګه تجزیه کیږي سودیم مثبت او کلور منفي ته که چیرې دا یو مولل وي نو دا دواړه یو مولل دي یعنې هر یو جلا جلا یو مول کیږي د آیونونه دي مونږ پوهیږو چې دا الکترولیت دی نو د الکترولیت د محلول د محاسبه کولو لپاره مونږ د دې رابطې څخه استفاده کوله چې دلته ټي بي مساوي کیده د آی ضرب د ای ضرب د مولال غلظت یعنې د دغه رابطې څخه استفاده کوو یعنې ما دغه معادله او په دې خاطر ولیکله چې موږ د وانت هوف ظریف پیدا کوو د وانت هوف ظریف د پیدا کولو لپاره موږ په تیر درسونو کې فرمول درلوده د تجزیه شویو چې آی مساوي کیده د تجزیه شوي موادو د مولونو مقدار مجموعه د لومړني موادو د مولونو تعداد یعنی آی مساوي کیږي اولنی مواد زموږ سودیم کلوراید دی یعنی سودیم کلوراید یو مولل دی سودیم یو مولل جمع کلورین یو مولل دا دواړه چې سره جمع کړو 2 مولله کیږي تقسیم پر یو مولل مولل د مولل سره خلاص پاتې کیږي 2 د دغه رابطې د محاسبه کولو لپاره موږ لرو چې دلتا ټي بي مساوي کیږي د آی قیمت موږ ته څو راغی 2 د ایبلوسکوپیک قیمت هم موږ ته راکړی وه چې 0.15 کیلوګرام ضرب د سانتیګریډ پر مولل ضرب د کوم غلظت چې موږ ته راکړل شوی وه 2 مولله په کیلوګرام کې دلته د اختصار څخه ګټه اخلو دغه کیلوګرام د کیلوګرام سره خلاصیږي مولل د مولل سره خلاصیږي او سانتیګریډ پاتې کیږي دا چې ضرب کو اخرینی قیمت چې موږ ته لاسته راځي دلتا ټي بي مساوي کیږي که چیرې موږ 2 ضرب د 0.15 کیلوګرام ضرب سانتیګریډ پر مول او ضرب د 2 مول پر کیلوګرام کو کیلوګرام د کیلوګرام سره خلاصیږي مول د مول سره دغه قیمت چې موږ ته لاسته راځي
2.04 سانتیګریډ کېږي. خو دا زموږ ته د هغه ځواب نه دی. موږ غواړو د T2 مقدار، یعنې موږ ته ویلي وو چې که چیرې موږ 2 مولره محلول د سودیم کلوراید ولرو نو دا به په کوم تودوخې درجه باندې په ایشیدو راشي. نو موږ غواړو چې T2 پیدا کړو. دلته نه به کومک واخلم، یعنې موږ T2 دپاره موږ درلودل چې دلته TP جمع د T1 قیمت، یعنې T2 مساوي کېږي دلته TB قیمت و 2.04 سانتیګریډ جمع 100 درجې سانتیګریډ. T2 مساوي کېږي 102.04 درجې سانتیګریډ. یعنې موږ که چیرې 2 مولره محلول د سودیم کلوراید ولرو په 102.04 درجې سانتیګریډ کې محاسبه کېږي. د دې درس خلاصه یا لنډیز داسې بیانولی شم چې که چیرې موږ هر څومره منحله مواد غلظت زیات کو په محلول کې دغه د ایشیدو ټکی لوړیږي، او برعکس که منحله موادو مقدار کم وي یعنې غلظت کم وي د هغوی د ایشیدو ټکی کم وي نسبت د خالص محلل چې اوبه دي. اوبه په 100 درجو کې ایشیږي، او که چیرې د محلول غلظت 1 مول وي نو لږ تفاوت لري، او که چیرې 2-3 موله موږ په غلظت اضافه کړو نو دی په لوړه درجه باندې په ایشیدو راځي. دا و زموږ نننی درس. خدای دې وکړي چې تاسو څه ځینې زده کړي وي. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله. الله مو مل شه. د خدای په امان.